کوي مخکې که تاسو یاد اول الحمدلله شریف چې موږ شروع کوله نو موږ ویلي د 5 سورتو ابتدا الله تعالی په دغه جمله مبارکه باندې کړې ده چې الحمدلله. په دې کې تنبیه ده په دې باندې چې دا حمد الله ذات ته ثابت ده، که څوک یې وکړي حمد که نه یې وکړي الله ته ده ثابت. خدای پاک د ذات په لحاظ باندې خپله مستحق د حمد ده، حمد ده ته ده ثابت. خو چې موږ یې وکړو موږ ته به الله عوض راکوي، د الله حمد ادا کړو موږ ته به عوض راکوي، محتاج نه ده. حمد الله ته ده ثابت. حمد اظهار د صفات کمالیه ورته ویل کېږي. خدای پاک ته حمد صفت محمود ده، ځکه هم اظهار د خپل حمد کړی، په خپله یې حمد ویلی ده. څنګه یې کړی؟ حمد اظهار د صفات کمالیه ورته ویل کېږي. خدای پاک د خپل ځان حمد څنګه ادا کړی؟ وایي په پیدایښت دغه مخلوقاتو باندې دا د هر شي پیدا کول یو کمال ده. د دغه کمال اظهار که الله تعالی نه وای کړی موږ په خپل عقل معلوموی شوی. دومره کائنات پیدا کړي دي چې موږ په شمیر باندې نه رسیږو، په شمیر باندې نه رسیږو. دا ټول خپل حمدونه د ښکاره کړي دي، اظهار د خپل کمالاتو کړی ده. الحمدلله ټول ثنا او صفت دا الله لره دي. الذي هغه الله تعالی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي بې نمونې اسمانونه او مځکه، وجعل ظلمات و نور، او دغه الله تعالی پیدا کړي دي رڼاګانې، نور او تیارې. ظاهري تیارې او رڼاوې هم دي چې دا موږ تاسې وینو شپه تیاره ده او ورځ رڼا ده. د اعمالو تیارې او رڼاوې هم دي. نیک عمل نورانیت لري، بد عمل ظلمت لري، تیاره لري. ایمان نور ده، کفر ظلمت ده. چې مخکې موږ تاسو ویل چې الله ولی د مؤمنینو د یخرجهم من الظلمات الا النور، د تیارو د کفر نه باسي نور د ایمان ته. دغه نور د ایمان، نور د طاعات، د عبادات، دا په د ظاهري سترګو باندې نه لیدل کېږي چې الله یې مجسم نه کړي. د الله تعالی انوار په ظاهري سترګو نه لیدل کېږي چې الله یې مجسم نه کړي، دا د زړه په سترګو لیدل کېږي. خو که کله الله مجسم کړي په ظاهري سترګو هم ولیدل شي. حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام پرون هم غالبا قرات کیو کابل ورځ چې په لیارې تیریږي اذ رأى نارا، اورې ولید. د الله انوارو خو رب کریم انوارو ته جسم ورکو چې په مجسم شکل کې و د لارې نه یې ولیده. وایي که جسم ورکي په مجسم شکل باندې بیا هر څوک لیدی شي، خو چې مجسم شکل نه وي هغه د باطني سترګې چې د چا خلاص وي د هغه انواراتو مشاهده کوي چې په دا ځای را باندې نازلیږي. هر ځای کې چې د قرآن عظیم شان درس کېږي، ذکر کېږي، طاعت او عبادت، په هغه ځای د خدای رحمت ورېږي. خو د کشف خاوندان په مختلفو کیفیتو باندې ماته چې بیانونه شوي دي. څوک د باران په شکل ویني چې په دغه ځای باندې باران شروع، څوک د غمیو په شکل ویني چې په دغه ځای باندې غمي ورېده، څوک د سپینوالي په شکل لکه سپینه واوره ورېده. دا خو هغه د دی ته چې کوم کیفیت ښکاره کېږي په هغه کیفیت باندې بیا خدای پاک ور وویني دی ته. نو خدای پاک پیدا کړي دي تیارې او رڼاوې. ثم الذین کفروا، بیا هغه کسان چې کافران دي بربهم په خپل رب باندې یعدلون، دی عدل کوي د خدای د عبادت نه په بل لوري ګرځي، یا برابروالی کوي د مخلوق د خالق سره. مخلوق د خالق سره برابري شرک کوي، هغه په خدای باندې مني. هو الذي، خدای پاک هغه ذات خلقکم چې تاسې پیدا کړي من طین د خټې نه، په پیدا کولو د اصل سره. د موږ اصل آدم علیه نبینا علیه السلام ده، هغه خدای متعال د خټې نه پیدا ده. ثم قضا اجلا، بیا الله تعالی مقرر کړی د یو وخت لپاره د مرګ، و اجل مسمى عنده، او بله موده معلومه د قیامت د الله په نسبت باندې ده چې بل چاته نه ده معلومه. ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوئ د الله په توحید او د الله په بعث کې چې هغه دومره قدرتونه یې درښیي وینئ، بیا هم تاسو شک کوئ. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د مور په رحم کې چې کله د اولاد ته روح ور اچي کومه ملائکه په مقرره ده، دغه ملائکه الله تعالی ته د دغه انسان په باب کې چې روح ور اچي پوښتنه تر کوي، خدای پاک څومره عمر به وي، الله تعالی رزق به په کوم کیفیت باندې وي، الله عمل به په کوم کیفیت باندې وي، الله دا به د نیکبختو په جملو کې وي که د بدبختو په جملو کې. دا جوابونه هلته الله ورکوي.
تغییر نه پکې راځي. د دغې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې کله یو سړی په نیک اعمالو لګیا وي خلکو ته د جنتي په خیال ورځي چې ادو د جنت په منځ کې یو ذراع مسافه پاتې شي، دا منه لږ عمر یې پاتې شي، خدای پاک هم دې وساتي، رب کریم د خاتمې د خرابېده نه وساتي. هغه لیکل چې د په باب کې راغلی دي چې دی به جهنمي وي، هغه سقط وکړي دلته په آخر وخت کې کافر شي، ښه ملای کافر شي، ښه مجاهد کافر شي، ښه صوفي کافر شي، ښه اعتبار آخر خاتمې ته ده. کله یو سړی په بدو اعمالو لګیایي چې د دو د جهنم په منځ کې یو ګز مسافه پاتې شي، یعنی کم عمر یې پاتې شي، خو الله تعالی د ده په باب کې جنت لیکلی، په دغه وخت کې هغه لیکل سبقت وکړي، خدای پاک توفیق د توبې ورکړي، په دغه وخت کې ایمان راوړي. دا وخت دغه وخت نه لږ مخکې اوس خو زوال وخت نږدې ده، 9 بجې ټیم جهاد شروع ده، جنگ شروع ده. یو نفر راغی په اسلحو سنبال ده، د جنگ شوق ده، د مسلمانانو د مرګرتیا شوق ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اول ایمان راوړم که اول جنگ ته ورګډ شم، جنگ وکم بیا وروسته ایمان راوړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته نه اول ایمان راوړه. ایمان یې راوړ، کلمه یې وویلې، بیا ورګډ شو جنگ ته، هلته شهید شو. نه یې لمونځ وکړو، نه یې روژه ونیوه، نه یې زکات ورکړو، نه یې حج وکړو، نه یې د ګناهو نه نور ځان وساتو، خو نه شوه موقع نه په راغله. نبی علیه السلام یې عمل ډېر لږ وکړو، ثواب یې ډېر غټ وګټو. دا نیمه ګنټه وخت یې په جهاد کې تېر کړو، ابدي زندګي د جنت شو. نو ځکه د سړی وای په ډار کې اوسېږي، بېغمه کېږي دی نه چې زه طالب یم، زه ملا یم، زه مجاهد یم، نو جنت خو د ما ده. الله نیټې د مرګ دپاره مقررې دي، د دغه وجه نه کله کنکی پیدا شي، صرف یو غږ وکړي بیا مړ شي. څوک یوه شپه ژوندی، څوک 10 شپې ژوندی، څوک 10 کاله ژوندی، څوک 100 کاله ژوندی، دا لیکل هلته شوي دي، په هغه کې تغییر نه راځي. وهو الله، الله تعالی چې ده هغه ذات ده چې دی مستحق د عبادت ده، معبود ده، فی السماوات په اسمانو کې، و فی الارض او په مځکه کې. وهو الله، دغه الله مستحق د عبادت ده، معبود ده، په اسمانو په مځکه کې، نه په اسمانو کې بل خدای شته، نه په مځکه کې بل خدای شته. یعلم سرکم، عالم د په پټو امورو د تاسو باندې، و جهرکم په ښکارو د تاسو باندې، و یعلم ما تکسبون، او ښه عالم د په هغه عملو چې تاسو یې کوئ. په زړه کې چې پټه خبر څوک ساتیم، الله علم په لري، که په ظاهره قول په کویم، الله علم په لري، که هر عمل کویم، الله تعالی علم په لري. د رب کریم د علم نه هېڅوک په هېڅ ځای کې نشي پټېدی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نه راځي دا کافرانو ته هیڅ کوم تکویني یا تنزیلي آیات د آیاتو د رب خپل د دی نه، الا كانوا عنها معرضین، مګر هم دی د هغه نه اعراض کوونکي. من آیة من آیات ربهم، تکویني امور لکه دا په کلمه د کون چې پیدا کیږي، لمر تندر نیولی، زلزله په راغلی، بل مشکل په راغلی، دا د خدای د قدرت علایم دی ویني، خدای بیا هم اعراض کوي. او تنزیلی حکمونه د آیاتونه نازلیږي، الله مطالبه تر کوي، لیکن دی دغه نه انکار کوي. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، په تحقیق سره نسبت دروغ وکړو دوی حق ته، کله چې راغی دی ته دا حق. فسوف یأتیهم، نظر د را بشي، ظاهر بشي دی ته، انباء ما کانوا به یستهزئون، اخبار حقیقت دی هغه چې دی په هغه پورې خندل، دغه دین پورې دی خاندي، په د انبیاو صحابه او مسلمانانو پورې خاندي، الله به عاقبت ورویني. الم یرو، ایا نه دی خبر شوي، کم اهلکنا من قبلهم، چې څومره ډیر هلاک کړي دي موږ مخکې تر دوی، من قرن، اهل د زمانو، قرن 80 کلو نه تر 100 کلو پورې، د یو عمر خلک بسته بسته قومونه مې تباه کړي دي، دی ولې علم نه پلري، او په زور دی وی موږ به خلاص شو، که په مال به خلاص شو، که په پاچاهي به خلاص شو. تر دوی نه مخکې امتونه چې اما غرق کړي دي چې د نبي نه دي منلي، یغو ته چې ما څومره قدرت په مځکه کې ورکړی و دومره نه و. موږ عمرونه څومره دي د مخکینیو 800 900 زر کاله عمرونه و، د هغو وجودونه غاټ غاټ لکه دا بلډینګ سر ته رسېده، مالونه یې ډېر، خو لیکن نه مال بچ کړه، نه زور بچ کړه، نه عمرو بچ کړه. نو تاسو د دغه وخت خلک کافران څرنګه د الله د حکم نه مخالفت کوي، تاسو به بیا په څه شي بچ شئ؟
موږ هیله کړې دي ډېر اهل د زمانو مکناهم فی الارض چې هغو خدای دروغ وتړي چې زه د خدای پیغمبر یم او الله د پیغمبر کړی نه تر دغه نه ډېر لوی ظالم نشته لکه مسلمة الکذاب او اسود عنسی او دا نور چې دعوې وکړې او تر اوسه پورې را روان دي. نبی علیه السلام یې د ما په امت کې راځي چې د دعوې د نبوت کوي خو په آخر کې به بیا لوی دجال راځي چې هغه به بیا د خدایي دعوه کوي. او دوم تر هغه نه لوی ظالم نشته چې دا بیا د امتیانو مشرکین تر مراد دي چې د الله د کلام تکذیب کوي. څوک چې په دروغ ځان نبی بولي تر دغه نه غټ ظالم نشته. څوک چې د حق نبی تکذیب کوي تر دغه نه بیا لوی ظالم نشته. انه شان دا د لا یفلح الظالمون خلاصي نشي پیدا کولی ظالمان. و یوم نحشرهم جمیعا یاد که هغه وخت چې راجمع به موږ د عابدان او معبودان دا دوی چې د چا عبادت کوي هغه بوتان به یې وي خدایان به یې دی به یې ثم نقول للذین اشرکو بیا به ووایو هغه خلکو ته زجرن چا شرک کړی ده این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اوس د تاسې هغه شریکان چیرې دي چې تاسې ګمان کوو چې دی د موږ د الله سره شریک دي او موږ خدای ته نږدې کوي د الله په حضور کې به د موږ شفاعت کوي اوس هماغه خدایان چیرې دي چې خلاص کړي. ثم لم تكن فتنتهم بیا به نه وي عاقبت د کفر د دی الا ان قالوا مگر همدا چې ویایي به والله ربنا ما كنا مشرکین قسم ده په خدای هغه خدای چې د موږ رب ده چې موږ نه یو مشرکین. ربي کریم بدبختو ته وګوره انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره دوی څنګه دروغ یې په خپل ځانو په دنیا کې 80 کاله په شرک تیر کړي دي اوس یې قسم ده که زه مشرک یم. وضل عنهم ما كانوا يفترون ورک شي د دوی نه هغه څه چې هغه کوم دروغ یې په خدای پاک پورې تړل جوړول چې دغه بوتان هم شریکان دي خدای ته موږ نږدې کوي د الله په حضور کې به د موږ شفاعت کوي. او مخکې موږ ویلي وو چې دی خو خبره نشي پټولی حق په ویایي دلته وی هغه د شرک پټ کو نو هلته موږ جواب کړی وو چې حالات مختلف دي. کله دی چې مسلمانان وویني چې د ایمان په برکت بچ شوه حتی په جهنم کې چې نفس کلمه چا ویلي همیش دپاره نه پاتې کېږي هغه به هم اخر راوځي نو دی بله لوری ورک چې در دې موږ هم دا دعوه وکړو چې موږ مشرکین نه وو. دی چې دعوه وکړي چې موږ مشرکین نه وو خدای په خوله مهر ولګوي اندامو ته یې ووایي اوس پوست یې ووایي وروسته را روان ده پوست به هم شاهدي په ورکوي لاس به هم شاهدي په ورکوي پښې به هم شاهدي ټول اندامونه به شاهدي په ورکوي چې دا مشرک دا زانی دا رهبزن دا شرابي او دا بدعمله. بیرته چې خدای پاک خوله خلاصه کړي بیا به دی په خپله خوله خپله اندامو ته ویایي ولې مو په ما شاهدي راکړه ما خو یې تاسې دپاره دروغ ویلي چې عذاب نه خلاص شئ. اندامونه به بیرته ویایي هغه خدای پاک وغږولو چې ته په دنیا کې په دغه ژبه غږولې الله چې په انسان باندې قادر ده په ژبه چې غږوی شي هغه په ده قادر ده چې د الله سم وغږوي. د ژبې خپل کمال نه ده کنی دا ګونګیانو هم انسانان ژبې لري که یې نه لري خو ژبه لري هغه د نه چې غږېدی. دا ړانده انسانان سترګې لري خو نشي لیدی دا کاڼه انسانان غوږونه لري خو نشي اورېدی دا خو د دوی خپل کمال نه ده. الله په غوږ کې د اورېدل ماده یې کوي قوت یې کوي په سترګو کې د لیدلو یې کوي په ژبه کې د غږېدلو چې الله یې تر لرې کړي بیا بل ذات څوک ته چې هغه په ده کې پیدا کړي. دا وروسته نه آینده قیامت کې څه کوي په دنیا کې را روان ده نبی علیه السلام یې تر څو قیامت نه راځي چې داسې حال نه یې راغلی چې په مخلوقاتو کې خبرې شروع شي. سړی د کور نه تللی په سفر بیرته راغی خپل کور ته ښځې په دغو شپو کې د بل چا سره زناګانې کړي دي بدعملۍ کړي دي چې خپلې ښځې ته ورنږدې کېږي مخایا دا اول به وایي دا ورون شاهدي ورکړي لکه هلته چې وویني بدعملي ورون به ورته چې دغه خو د بل چا سره زنا کړي. حتی هغه کوچینه چې آس په وایي تازینه دغه به شاهدي په ورکړي چې کور ته د بل سړی راغلی د ښځې سره د دا معامله کړې. دا په دنیا کې را روان دي نبی علیه السلام پیشنګویي کړې ده دا را روان دي. موږ چې تاریخ وګورو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویایي ما ته هغه تیږې هغه ونې معلومې دي چې زه لیا نبي نه وم په لیارې به تېرېدم دی به ما ته سلام راچو السلام علیک یا رسول الله اوس هم پېژنم. حضرت علی کرم الله وجهه ویایي چې د نبی علیه السلام سره معزومې په کوڅو کې روان وم چې په تیږه به ورغلو تیږې به سلام ور واچوه چې په ونه به ورغلو ونه به سلام واچوه ما هم اورېدو رسول الله اورېدو معجزه وه حضرت علی کرم الله وجهه اورېدو کرامت و چې غږېږي تیږه ونه
هغه تیږه چې هېڅوک هم په حیات نه دي قایل په لاس خو ژوند شته نو لاس بیا ولې نشي غږېدی پښه کې خو ژوند شته پښه ولې نشي غږېدی پوست کې خو ژوند شته دغه ولې نشي غږېدی هوسۍ نه ده غږېدلې د نبي علیه السلام سره مرغۍ نه ده غږېدلې د نبي علیه السلام سره اوښه نه ده غږېدلې د نبي علیه الصلات والسلام سره سمسره نه ده غږېدلې د نبي علیه السلام سره چې موږ عقل نه لرې خبرې دي خو دا هغه د حدیث چې وګورو تاسو خو وګورئ مدارج النبوت د شیخ عبدالحق د دهلوي قدس الله سره چې د نبي علیه السلام په سیرت مبارکه باندې جوړ ده په 2 جلدو کې هغه ارهاسات چې د نبوت نه مخکې پېښ شوي دي هغه معجزې چې د نبوت نه شاته دي دا د حیواناتو خبرې د لیوانو خبرې د غویانو خبرې دا ټول په احادیثو صحیحه ثابت دي د خوب خبره نه ده د کشف خبره نه ده چې څوک شکونه پکې کوي په حدیثو ثابت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې سړی په لارې روان د ستړی شو په غوا سپور شو غوا ستړی شو مخې ورته راواړوه چې زه خدای د سپرتیا دپاره نه یم پیدا زه یې د اړولو لپاره ګورې دا غویانو یو یې ښه کوي مځکه ښه اړوي اوښ بار ښه وړي خر بار ښه وړي هر چیز کې خدای پاک خپل قابلیت پیدا کړی ده خلکو یې سبحان الله غوا هم غږېږي نبي علیه السلام یې زه په دې ایمان لرم صدیق اکبر په دې ایمان لري حضرت عمر په دې ایمان لري نبي علیه السلام یې شپانه رمه په وه لیوه راغی میږې وتښتوله شپانه پسې منډې کړې میږې تر خلاص کړه چې میږې خلاصه کړه لیوه هلته مخ ورته راواړوه وایي په یوغه ورځ به څه وي چې هېڅ شپون نه لري زه یې شپون یم دا ورځ خو را روان ده وایي زه العشار عطلت خلکو ویل سبحان الله لیوه هم غږېږي حتی د نبی علیه السلام په وخت کې سړی راغی ایمان راوړي د ایمان منشا یې دغه ده د رمې نه یې د لیوه نه میږه خلاصه کړه چې لیوه ورته وغږېدو دی وی سبحان الله لیوه هم غږېږي لیوه ورته وی دا دومره تعجبه خبر نه ده چې زه وغږېدم تعجبه خبره دا ده د اخر زمانې پیغمبر پیدا د خلک یې نه مني ایمان نه په راوړي رسول الله پیدا د خلک ایمان نه په راوړي هغه راغی هغه یې باعث د لیوه خبرې باعث د ایمان شوې الله تعالی وی وګوره اوس ځان دروغ تړي ومنهم من یستمع الیک بعضې مشرکین به راغله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به کېناسته بیا به چې د باندې ووته دا څه وویلې ولاکه زه خو نشم په پوی خو ته هم عربي هغه هم په عربي درته غږېدو ته هم عربي هغه هم په عربي ځکه ناستی د پسخند په شکل و ناستی د پسخند په شکل و یو خلیفه صاحب یو وخت کې ما تر واورېده په قسم د الفاظ تر وویله شو چا په دغه وظایفو تاثیراتو کې څه خود څه خبرې کړې وې دوی ویلې ما ته د مخلص په مخامخ کینې قسم ده چې په پیزو په اثر باندې نه پوه دا ګیره راورخیه چې منې نه نو هغه ته به څنګه پیز پیدا شي چې څوک یې مني نه هغه ته به څنګه پیدا شي چې نه یې منو رسول الله معجزې ورته کاره کولې هغه د ایمان یې رانه وړ پیز ورته پیدا شو نصیب برخه یې وشوه ومنهم من یستمع الیک ځینې د دغه کافرانو غوږ دي تا ته د قرآن عظیم شان قرائت ته د قرائت ویلو په وخت کې خو وجعلنا علی قلوبهم اکنة موږ ګرځولي دي په زړو د دوی باندې پردې ان یفقهوه د دې دپاره چې پوه نشي په د قرآن باندې وفي اذانهم وقره په غوږو کې کڼوالی ده ولې بېادبه دي په صحیح نیت راځي نه وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها که دوی وویني هر آیت ایمان نه په راوړي هر قسم معجزه وویني ایمان نه په راوړي حتی اذا جاءوک یجادلونک حتی تر دې پورې چې کله راشي تا ته جګړې کوي د تا سره یقول الذین کفروا ویایي هغه خلک چې کافران دي ان هذا الا اساطیر الاولین نه د دغه قرآن عظیم شان العیاذ بالله مګر هم هغه باطلې قصې د پخوانیو خلکو دي نضر ابن حارث په دا مشرکینو کې یو سردار ده وایي ابو جهل بم راغی صفوان بم راغی دی بم راغی کیبنس باندې بچو ته څه ویلې ده به ویلې هسې پخوانۍ قصې دي دی تجار و بیا د نورو ملکونو نه د پخوانیو پهلوانانو د چا قصې چې لیکل شوي وي نقلونه د نقلو کتابونه به یې راوړه وایي دی هم د مخکینیو خلکو قصې درته کوي زه هم د رستم او د پلانکیو پخوانیو پهلوانانو قصې درته کوم د ما او د ده څه فرق ده زه هم پیغمبر یم دی هم پیغمبر ده د هسې قصې دي وهم ینهون عنه وینأون عنه دا بیا یو بله بدبختي ده د حضرت نبی علیه السلام د خاندان ترونو کې 11 ترونه یې وه
بعضې د نبوت په وخت کې مړه وو، بعضې ژوندي وو. په ژوندیو کې دوه ایمان راوړ، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه. نورو یې ملا تړله، څوک یې نه پرېږد چې په ده تېری وکړي، خو خپله یې ایمان راوړ. ابو طالب ده ته ویې انسلو الیک، هم ده چې څوک به در نږدې م نشي، چې تر څو پورې حتی اوسد فی تراب دفینه، چې په خاوره کې ښخ شم، هلته به بیا تا ته څوک در تېرېږي، څاک به لاسته نه وړي. ودعوتني لقد علمت بانك صادق. بهترین اشعار ویي، ما ته د اسلام دعوت راکړی، زه ښه په دې پوه یم چې ته رښتونه یې. ګورئ، او زه په دې باندې پوهېږم چې وانا دینک خیر الادیان البریه، په ټولو مخلوقاتو کې ښه دین د تا ده، خو بیا هم خدای هدایت نه ده نصیب کړی، ایمان نه راوړي. احببت النار علی العار. نو الله وی وهم ینهون عنه، دوی خلق منې کوي د پیغمبر علیه السلام نه، وینأون عنه، خپله تر لرې کېږي، ایمان نه راوړي. وان یهلکون، نه هلاکوي الا انفسهم، مګر هم خپل ځانونه، وما یشعرون، شعور نه لري. کافر هم ټول تاوان ځان ته ده، د مجرم و ګناهګار و ظالم هم تاوان ټول ځان ته ده، په اخر کې آخرت بربادوي. خو الله اوس وایي دوی خو اوس نه مني. ولو ترى، که ته ووینې رسول الله صلی الله علیه وسلم، اذ وقفو، هغه وخت کې چې دوی ودرول شي، علی النار، په اور باندې، د دوزخ په غاړه، په پولیسورات باندې. فقالو، بیا وی یا لیتنا نردو، ای افسوس دې مو کاش کې چې موږ رد کړی شو بیرته دنیا ته، ولا نکذب بآیات ربنا، بیا به نسبت دروغ نه کوو آیاتو د رب خپل ته، ونکون من المؤمنین، موږ به شو له جملې د مؤمنینو نه. ولو ترى اذ وقفوا على النار لرأيت امرا فظيعا، جواب محسوب ده. که ته هغه وخت دوی ووینې چې د جهنم د کندې په غاړه ولاړې، نو سخت شرمنده حال به د دوی ووینې. هلته به بیا دوی افسوس کوي چې که موږ بیرته دنیا ته تللي وای، بیا به موږ تکذیب نه کوو، ایمان به م راوړ، موږ به مؤمنین وو. علامه طبراني په معجم صغیر کې یو عجب حدیث مبارک را نقل کړی، وای الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته څو عذرونه ویایي. الله تعالی د ده د تسلي دپاره عذرونه، دا معنا د ده هغه دپاره، یو ورته ویایي چې زه که دا نه وای چې ما دروغ ګناه نه بللی، په دروغجنو مې لعنت نه وای کړی، او د دروغجنو دپاره مې جهنم نه وای مقرر کړی، ما به د تا بچیان یو هم نه وبولې جهنم ته، خو ما په دنیا کې ویلې د لعنت الله علی الکاذبین. دغه دروغ ویلې دي، ما خدایي نه منله، بتانو ته نسبت خدایي کوه. هلته ما دا فیصله کړې ده، زه خپله فیصله نه ماتوم. که دا نه وای ما به در بخلي وه. دوم عذر دا ورته ویي، وای اوس هم په دغه کافرانو کې که د ما علم په دې وای چې زه یې دووري بیرته دنیا ته بوزم، ژوندي یې کم، د ایمان راوړي، بیا به مې هم جهنم ته نه وبولي. خو د ما علم په دې ده که دی دنیا ته دووري لاړ شي، تر اول حال نه به ډېر شریر کېږي، بیا به دا وي یو مرګ تېر شو، بیا به دا وي دا بدبختان یو مرګ تېر شو، دووري مرګ بیا نشته، بیا به تر دغه نه ډېر شریر حال ته اوړي. که دا علم د ما نه وای، بیا به مې هم در معاف کړي وو. دریم عذر ورته دا ویي چې زه تا حاکم ګرځوم، فیصله کور ګرځوم د ما او د دغه خپل کې. ته وګوره عملنامې، ته وګوره که د چا د ستنې د سر غوندې د زرې غوندې خیر تر شر ډیر و، زه به جهنم ته نه غورځم. د ستنې د سر غوندې خیر که د چا ډیر وم، زه جهنم ته نه غورځوم. ته عملنامه ته ګوره، قضا د تا په لاس، څوک بیایم جهنم ته؟ کافر. په مسلمانانو کې هغه مجرم چې ګناوې تر خیر نه ډېرې شي، یو سره هم ډېرو سره خو د رحم معامله یي، خو اخر چې هېڅ ټولې لارې په بندې شي، بیا به د یو څه وخت دپاره بیایم. وایي درې عذرونه الله تعالی آدم علیه صلات وسلام ته ویي. په یغو کې یو دغه د دغه ځای سره خبره دا ده چې که الله وی دوی خو اوس دا ویي چې په قیامت کې به بیا دوی ویي چې کاش کې موږ دنیا ته تللی وای، بیا به موږ تکذیب نه کوه. خو الله آدم علیه السلام ته که د ما علم په دې نه وای چې دی ابد حال ته تر دغه نه بیا پسې بېلیارې کېږي، ما به بیا دنیا ته به ولي و چې ایمان یې راوړی وای.
بل اصل کې خبره دا ده دا دوی چې کوم خبره کوي چې کاش کې موږ دنیا ته تللی وای ایمان به م راوړي و بیا به م تکذیب نه کوو دا په کفر نه دي پښیمانه د پښیمانتیا د کفر د وجې نه نه کوي د لیدلو د عذاب د وجې نه کوي بل بدا لهم بلکې ښکاره شوه دوی ته سزا کانو د هغه شي چې دی په دنیا کې پټول کفر و معاصي پټول د هغه سزا ورښکاره شوه اوس انجام یې ورښکاره شو عاقبت یې ورښکاره شو ځکه دا نارې وایي ولو ردو که بیرته دوی دنیا ته بوم تلی شي لعادو لما نهو عنه بیرته به دی راجع کېږي ګرځي به هغه ګناهو ته هغه کفر ته چې دوی ترمنې شوي وو و انهم لکاذبون دوی دروغجن دي دا خبر دروغ وی چې که موږ دنیا ته لاړو بیا به تکذیب نه کوو موږ به ایمان وقالو او یی دوی ان هي الا حیاتنا دنیا نه ده دا ژوندون مګر همدغه د دنیا ژوندون ده وما نحن بمبعوثین نه یو موږ بیرته راپورته کیدونکي د قبرونو نه د حساب او د کتاب دپاره ځکه کفر کوي ځکه ګناوې کوي دوم ژوندون خو مني نه بیا رب کریم ولو ترى اذ وقفوا على ربهم که ته ووینې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې دوی ودرول شي د رب حضور ته على ربهم هلته مخکې على نار ویلې اور په کنده دلته د رب حضور ته خدای پاک دې راته اسانه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې خلک د خدای حضور ته درېږي داسې حال به وي چې د مجرمینو ګناهګارو به خولې اویا ګزه کوزې په مځکه کې تللي پورته به یې تر خولې را رسېدلي مازغه به یې د ګرمي نه رایشېږي دغسې رابهیږي به د پزې نه په داسې وخت کې به د خدای پاک حضور ته درېږي هلته به بیا سیوری نه وي نن وګورئ نوی حمل د پسرلی ده لمر په څلرم اسمان کې ده موږ او تاسې بندوبست سیوری راته کړی اوړی هم لا نه ده د هغه لمر طاقت دلته نه لرو په ژمي کې په پسرلي کې نه لرو هغه لمر چې یو میل رانږدې شي یو میل ټوله مسافه یو میل شي یو میل د هغه لمر د ګرمایش طاقت به بیا څوک ولري چې په څلرم اسمان کې په بعضې علاقو کې پاکستان کې ما لیدلي اوبو ساتل کې لمر ته ایښي خوټېدلي دي په عربو کې مې لیدلي چې په شګو ټنډه ایښې ده تڼاکې شوې پښې ایښي دي په تیږه په ګرمي کې د حرم نه کمرې ته راتلو یو حاجي راته غږېدلی وایي په جای نماز راتلم تر کمرې پورې چپلکې مې ورکې وې بیا مې پښې تڼاکې شوې لمر په څلرم اسمان کې او پښې دلته تڼاکې کېږي نو رب کریم وی هغه حال که دوی ووینه چې د خدای حضور ته ولاړې بیا به د دې ډېر شرمنده حال ووینې قال الله تعالی به ورته وي الیس هذا بالحق آیا دغه دواري ژوندون اوس حق نه ده تاسې خو ویلې چې دواري ژوندون نشته قالو بلا دوی به نه حق ده وربنا د موږ د قسم په خپل رب باندې انکار خو هلته بیا نشي کړی نو قال الله تعالی ورته فذوقوا العذاب نو وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه څه چې تاسې کافران کېدی د الله تعالی عذابونه نه منل قیامت به نه منه نور ذاتي مړی راغله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خدای نعمت تعالی موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي استقامت شریعت مو نصیب کړي اخلاص مو نصیب کړي ټول طاعات عبادات بندگی دا ترجمه هر څه مو د خپل رضا دپاره وګرځئ په خپل دربار کې قبول وګرځئ د ټولو کړو ګناهو نه مو مغفرت نصیب وګرځئ آینده ډېره بهترینه میاشت روژې را روانه ده خدای پاکه موږ د هغه روژې د ټولو ثوابو لایق وګرځئ خدای پاکه د ښې روژې نیولو توفیق مو نصیب وګرځئ الله طرفة العین او قلم خپلو نفسو ته مه سپارئ د شره د نفس نه د شره د شیطان نه د فتنو د اهل زمان نه موږ ټول مسلمانان محفوظ وګرځئ خدای پاکه څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا د موږ نه دعاوې غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله تعالی د ټولو په شره درست حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کړي خدای پاکه بندیان د اهل اسلام د بند خلاص کړي قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي مسافر د اهل اسلام په خیر او عافیت خپل کورونو ته ورسي زموږ کور کې ډېر مریضان دي دا اوس هم چې راغلي یو دا 2 شپې مې والده شریفه په هسپتال کې ده
بیګال ماخستن په ناوخته کې ورغلم خو دلته اوس ترجمې د وجې نه هلته خپلې والدې ته هم نشو ورتلی په هسپتال کې د دعا ورته وکړې الله تعالی ته یې صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځې والد صاحب هم ډېر په عذاب ده الله ته یې ښه صحت کامله نصیب وګرځې خدای دلته د ښه سکون د خوشحالي ژوندون راته نصیب وګرځې الله دې تا د عبادت او د بندګي ژوند راته نصیب وګرځې خدای تا د دین د خدمت ژوند راته نصیب وګرځې خدای نعمت متعالی موږ چې څومره زندگی ده د تا د دین د خدمت کولو توفیق مو په کامل اخلاص د صحت او عافیت په لباس کې نصیب وګرځې خدای پاک د موږ زمان د موږ ورورونه خدای پاک د موږ لمسیان د موږ شاګردان الله ټول علمای ربانین وګرځې الله اولیاء کاملین وګرځې د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقداران او درجات عالیه زایدار نصیب کې خدای پاک صحت و عافیت نصیب کې توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طيب د غاښ خو د باندې ملګرو ته هم ښه رسېږي ما پرون پوښتنه وکړه اکوت ځای خو م تیار کړی و خو د باد د وجې نه کار خراب و پرون هم ډېر کړنګ و کړنګ بېرته م لرې کړو که نه یې 4 لکه روپۍ ورسره کړې وې د ترجمې تر اخره پورې خو دلته د باندې هم وایي غږ ښه سم صحیح کېږي د هغه لسپیکر د وجې نه صرف کمزوري دا ده دا ملګري دغه ته پام وکړي هغه ملګري چې د باندې ناست دي چې استاز نه ویني طبعا هم هلته حضور خو څه کمزوری وي خو باید د نفس خو مقابله وکړي قرآن عظیم شان ترجمه ویلی کېږي بعضې ملګري جګېږي ګرځي نو دا باید ونه کړي چې ترجمه غږ هم صحیح اورېدی کېږي مطلب ترجمه د قرآن عظیم شان ته باید سړی وګوري هغه وخت ضایع نه کړي ګرځېدا یو خوا ته بلې خوا ته التفات کول دا داسې نه چې خدای نخسته د ناشکرۍ سبب وګرځي نو هغه ته هلته مخامخ هم هغه بل حال هم غټه فرش کړی ده هغه دروازه چې خلاص وي مخامخ او خلکو ته هم انشاءالله غږ رسیږي او دا د باندې خلکو ته هم غږ رسیږي نو لږ کینئ او ګرځئ مه دغه قرآن عظیم شان ته غوږ نیسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وتلک حجتنا دا تیر چې شول دا دلیل دی موږ د آتیناها ابراهیم چې ورکړی و موږ ابراهیم علیه السلام ته علی قومه په مقابله د الزام د قوم خپل کې نرفع درجات من نشاء موږ پورته کوو درجې د هغه چا چې ورته خوښه مشي د پورته کولو ان ربک حکیم علیم بېشکه رب د تا حکیم د حکمت والا د هر کار په تدبیر او مصلحت کوي او ښه عالم د په ټولو احواله باندې علم سبب د رفع د درجاتو ده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات چې وروسته بیا موږ تاسو ته یو ځای کې را روان ده حضرت ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک په خپل وحدانیت دلایل وروښوه عجایبات مځکې او د اسمانو یې وروښوه د دغه په وجه په دلایلو غالب شو په قوم باندې الله یې اوس دا فضیلت ذکر کړو دا ما ورښولي او دا چې ښوونه راغله خو علم راغی علم درجو سبب ده درجې د هغه چا پورته کوو چې د موږ ورته اراده وي الله عالم ده په اهل د رفع د درجاتو باندې چې څو قابل د کومې درجې ده هغه درجه الله تعالی ورکوي او دنیوي نعمتونه هم الله په وکړه ووهبنا له اسحاق و یعقوب موږ وبخښه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام زوی و یعقوب علیه السلام لمسی حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام چې په خپل ملک اوسېدو تقریبا 90 کلو شاوخوا ته ورسېدلی اولاد یې نه و بیبي مبارکه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها په دغسې عمر کې و اولاد یې نه شو پیدا کله چې بیا هجرت کوي د الله تعالی په حکم د شام په لوري د عراق نه روانیږي د شام په لوري باندې ځي
بیا خدای متعال هلته په شام کې په ده د اعزاز او انعام کوي چې په سپینه ګیره باندې دته زوی ورکوي اسحاق علیه السلام او تر هغه وخته دی ژوندی ساتي چې زوی څه کوي چې لمسی هم بیا ویني چې یعقوب علیه السلام اسماعیل علیه السلام یې نه کو ذکر ځکه د دغې بیبي چې هجرت یې د سره کړی هغه د دغې د اولادې نه ده هغه هم اولاده د ابراهیم علیه نبی علیه السلام خو دا چې دا ابتلا پر راغله او د دغه وطن نه مهاجر شو حضرت ساره ورسره و د هغې نه خدای پاک اسحاق علیه السلام ورکو بیا د هغې زوی یعقوب علیه السلام کلا هدینا چې هغه هر یوه ته هم ما هدایت کړی و ځکه هغه هم انبیا و اوس د نور انبیا و حارم ذکر کوي و نوحا هدینا من قبل او نوح علیه السلام ته هم هدایت کړی د حق د وحدانیت دلایلو مخکې تر ابراهیم علیه السلام و من ذریته او د اولادې د دنه د اولادې د دنه د ضمیر وایي یا راجع د ابراهیم علیه السلام ته یا راجع د نوح علیه السلام ته نږدې دلته نوح علیه السلام ذکر شوی بهتره دا ده چې نوح علیه السلام ته راجع شي ولې وروسته بعضې هسې انبیا ذکر کېږي چې هغه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې تېر شوي دي د ده په اولاده کې نه دي اما د نوح علیه السلام په اولاده کې دي ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته د اولادې د نوح علیه السلام نه داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام و هارون علیه السلام وکذلک نجزی المحسنین دغه شان موږ جزا ورکوو نیک کوونکي اخلاص کوونکي ته و زکریا او هدایت کړی موږ زکریا علیه السلام ته و یحیی علیه السلام ته و عیسی علیه السلام ته و الیاس علیه السلام ته کل من الصالحین چې هر یو د دوی د کاملو صالحانو د جملې نه و و اسماعیل او هدایت کړی د موږ اسماعیل علیه السلام ته و الیسع علیه السلام ته و یونس علیه السلام ته و لوط علیه السلام ته و کلا فضلنا علی العالمین چې هر یو د ده ته موږ بهتري ورکړې وه په خلکو د خپل زمانې باندې د هر وخت پیغمبر د خپل وخت تر ټولو خلکو نه بهتر اما بیا په پیغمبرانو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نورو نه بهتر ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم ځینې د دوی د پلرونه ځینې د دوی د اولادونه ځینې د دوی د ورونو نه هغو ته ما هدایت کړی و واجتبیناهم ما غوره کړي و دوی په فضیلت د نبوت سره و هدیناهم هدایت مې کړی و دوی ته الی صراط مستقیم لارې برابرې ته ذلک دا هدایت لارې برابرې ته خود الله دا د الله هدایت یهدی به من یشاء من عباده چې هدایت کوي په هغه باندې هغه چاته چې خوښ شي د خپل بندگانو د جملې نه ولو اشرکو که بالفرض که دوی شرک کړی وایم لحبط عنهم ما کانوا یعملون ضایع شوی به د دوی نه هغه ته چې دوی عمل کړی موږ امتیان ډاري نبی نه شرک نه کیږي انبیا معصوم خدای پاک پیدا کړي دي د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د صغایر او کبایر نه هغه پاک دي شرک خو ټول مني چې پاک دی خو که بالفرض دوی شرک کړی وایم ټول عمل بې ځایه و نو که امتي شرک وکړي خود عمل ضایع کیږي اولئک الذین اتیناهم الکتاب دا تیر پیغمبران هغه کسان دي چې ورکړی موږ دوی ته کتاب والحکم حکم والنبوت نبوت فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا به قوما لیسوا بها بکافرین که کفر کوي په دغه اتینا د موږ باندې چې موږ کوم انبیا او سابقینو ته کتاب ورکړی حکم او نبوت مو ورکړی که په هغه باندې کفر کوي هؤلاء دغه مشرکین نه مني فقد وکلنا بها موږ مقرر کړي دي په دغه ایمان باندې قوما داسې قوم لیسوا بها بکافرین چې دوی نه دي په دغه دلایلو باندې کافران په دغه ایمان او عمل صالح باندې که دغه علم دا شریعت دا پیغمبر دوی نه مني دغسې خلک موجود دي لکه کفار د مکې چې نه مني خو نور خلک موږ مقرر کړي دي د ایمان دپاره د عمل صالح دپاره چې هغه بیا ټول په دغه باندې ایمان لري اولئک الذین هدى الله دا تیر انبیا چې دی هغه کسان دي چې الله هدایت کړه د دوی ته فبهداه مقتدی نو په هغه طریقه دی دوی ته هم اقتدا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اصول د دین دی یو فروع د دین دی اصول د دین د ټولو ادیانو یو دی په ایمان کې فرق نشته فرق په فروع کې ده خو په فروع کې چې کوم فروع د انبیاء سابقینو موږ ته رانقل وي رد نه یې په شوی په هغه پسې به هم اقتدا کوو او بل طرف ته دغه ځای ته هم وګورو د دې آیات مبارکه په تقاضا چې نبی علیه السلام ته خدای پاک د ټولو انبیاو مکارم الاخلاق ورکړي دي ولې الله وی هغه ټولو ته ما هدایت کړی ته په هغو ټولو پسې اقتدا وکړه اقتدا څه معنی هغه په ځان کې براوله نو چې په هغو کې څه و هغه ټول په دې کې موجود دي ان چې خوبان همه دارن تو تنها داری
قلت ورته ووایه د مشرکینو ته لا اسألکم علیه اجرا زه نه غواړم د تاسو نه په دغه دین بیانولو باندې څه اجرت. ډېر د دنیا ډېر بدخبیث شی ده. د زړه محبت چې پیدا شو نه پلار پیژني نه بیا استاد پیژني نه شیخ پیژني نه حتی نبی پیژني. چې د موږ موجودې تجربې ته وګورو یو عالم چې په یو ځای کې هر څومره ښه بیان وکړي یو جومات ته راغلی ښه بیان وکړي خو چې په آخر کې د چندې غږ وکړي عوام ټول دا وایي دا یې د چندې دپاره دومره خیسې کولې دا دومره دلایل ژړا وې ښه بد دستې بدګماني پیدا شي. نو انبیا ټول خدای پاک د دغه بدګماني د ځای نه ساتلي دي. موږ تاسو ته را روان ده د 8 سپارې پای او د 9 سپارې سر هر نبي قوم ته یقول لا اسألکم علیه اجرا زه په دغه تبلیغ د رسالت باندې تاسو نه څه اجرت نه غواړم اجر به الله راکوي. تاسو نه خو څه نه غواړم نو چې غواړم هم نه درنه څه او درته ښیم هم د تاسې د نجات او د هدایت لار دا تاسې نو منئ ولې نه دغه ځای خو کله سړی داسې سبق باندې فیس مقرر وي د فیس برداشت نه لري وایي زه دغه مدرسه کې وخت نشم تېرولی ځکه دومره فیس نه لرم خو نه فیس در باندې مقرر ده نه ښه باندې مقرر دي. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو نه د دغه قرآن عظیم شان الا ذکرا للعالمین مګرم نصیحت ته پند وعظ د ټولو مخلوقاتو دپاره. د یهودو یو بدبخت عالم مالک ابن زیف په نامه باندې وجود ډېر غټ و ډېر لوی رشوتخور و فیصلې به یې په رشوتو باندې کولې. یو ورځ حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویایي چې د تا دې په خدای قسم وي هغه خدای چې تورات یې په موسی علیه السلام نازل کړی ته دې ما په نبوت باندې ته علم نه لرې چې زه د خدای حق پیغمبر یم؟ دی وی نه. بیا ورته تا دې په هغه خدای قسم وي چې موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړی چې ته په دغه علم نه لرې چې خدای پاک د مزي ملا نه بد کیږي؟ په ده دا خبره دومره بده ولګېده چې د مطلق انبیاو نه انکار وکړه ما انزل الله علی بشر من شی په هیڅ انسان خدای کتاب نه ده نازل کړی. حتی خپلو یهودو ورته ویلي او بدبخته ولې په موسی علیه السلام باندې تورات چا نازل ده؟ خو موسی علیه السلام خو انسان ده. د دغې وجې نه یې وایي د مشرین یهودو دی ختم کړو د دغه په ځای بیا کعب ابن اشرف مقرر کړو. اوس دلته ضمناً بیرته یو خبره راځي چې ملګرو ته سودا شي چې د مزي ملا نه بد کیږي. دا مزیتوب چې ده دا یو خلقي ده یو کسبي ده. یو خدای چې فطرتاً بعضې خلکو وجودونه خدای پاک ښه پیدا کړي دا عالم دا نه ده ببغوس چې وجود خدای پاک ښه ورکړي دا نه ده تر مراد هغه عالم ده چې دی د خپل ځان د نشو نما دپاره کوشش کوي حلال او حرامو ته نه ګوري پیسې په حرامو کوي رشوتونه خوري او په هغو ځان مزی کوي ځان ساتي. وایي هغه غوښې چې په حرامو شنه شوي وي هغه بدن انسان ته مبغوض ده. ان الله یبغض حبر السمین یوه معنی حاشیه کې د ترمذي داسې هم ذکر کوي هغه عیش پرست انسان چې خدای ویري آخرت ویري. طبعا وای په داسې انسانانو کې مزیتوب راځي غالبا کې راځي ځکه د سمین په معنا تعبیر کړی کنی مراد تر نه هغه انسان د چې عیش پرست وي خدای پکې ویري نو د خدای نه وډار شه. ده ذاتې دومره الفاظ ویلې چې په هېڅ انسان خدای کتاب نه ده نازل کړی. ربي کریم یې وما قدر الله حق قدره نه دوی تعظیم کړی دغه یهودیانو د الله حق تعظیم اذ قالو چې دوی وویلې ما انزل الله علی بشر من شی چې نه ده نازل کړی الله تعالی په هیڅ انسان باندې یو کتاب هم نه ده نازل کړی. قلت ورته ویې ښه په ما خو یې نه منې او موسی علیه السلام خو منې تورات خو منې نو من انزل الکتاب الذي جاء به موسی چا نازل کړی د هغه کتاب چې پیغه راته کړی د موسی علیه السلام نورن چې نور د وهدن هدایت للناس لپاره د خلکو تجعلونها قراطیسه چې تاسې یې ګرځوئ کتاب پاڼه پاڼه بیا تبدونها ښکاره کوئ خلکو ته هغه څه چې د تاسې خوښ وي و تخفونه کثیرا او ډېر شیان یې پټوئ لکه د نبي علیه السلام صفات یې پټ کړه چې د ده نبوت ښکاره شي بیا خو موږ سرداري ځي ختمیږي. وعلمتم او بیا تاسو ته علم درکړی شو د نبي علیه السلام د طرف نه ما په هغه څه تعلمون چې تاسې نه پوهېدئ دا موجوده یهود تحریف شوی و د مخکینی اصلي کتاب نه نو خبر حکم نه نبی علیه السلام پوه کړه
انتم تاسو نه علم نه درلود ولا اباؤکم نه پلرو د تاسو علم درلود پیغه باندې. نو تورات په چا موسی علیه السلام نازل کړی چې الله په هیڅ انسان کتاب نه ده نازل کړی. نو تورات چا نازل کړی؟ بیرته جواب دا قل الله، الله نازل کړی. ثم ذرهم، بیا پرېږده دی فی خوضهم، په خپلو باطلو خرافاتو کې یلعبون، چې لوبې کوونکي. مخکې مو ویله چې دی دین لهو لعب ده، حق ورته ښکاره که چې نه یې مني پرېږده چې په دغه کې دی د غوټې وایي ډوبېږي دی تر مرګه پورې چې ځای جهنم شي. وهذا کتاب انزلناه، دغه قرآن عظیم شان یو کتاب ده چې موږ نازل کړی ده، مبارک ډېر برکتناک ده، مصدق الذي، تصدیق کوونکی رښتینه کوونکی د هغه کتاب د بین یدیه چې مخکې تر ده نه تیر ده. د آسماني جنسي کتاب هر یو چې نازل ده په قرآن د هغه تصدیق کیږي. ولتنذر ام القرى، او د دې دپاره نازل ده چې وویرول شي اصل د ټولو کلیو چې مکه معظمه ده، ومن حولها، هغه چې چارو چاپیر دي. رب کریم اوبو پیدا کړي، عرش عظیم پیدا کړه، د اوبو سر ځګ و د مکې معظمې برابر. بیا د دغه نه مځکه پیدا کړه، مځکه یې وغوړوله. نو ما حول د مکې ټوله دنیا ده، قرآن ټولې دنیا ته ده، د نبی علیه السلام نبوت ټولې دنیا ته ده، د قرآن عظیم شان نزول او رالیږل د ټولې دنیا دپاره ده. والذین یؤمنون بالآخرة، هغه کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې، یؤمنون به، هغه ایمان راوړي په دغه قرآن عظیم شان باندې. وهم علی صلاتهم یحافظون، او دوی په خپلو لمنځو باندې هم ساتنه کوي، د ټولو حقوقو دوام یې کوي، رعایت د حقوقو کوي، یو لمونځ هم نه قضا کوي او نه تقصیرات کوي. مسلمة الکذاب دعوه د نبوت کړه چې زم نبی یم، ما ته هم وحی کیږي. یو مشرک راغی ایمان راوړ، بیا لیکوالو خط زده و، نبی علیه السلام کاتب دی وحی وکړه. بیا قرآن عظیم شان به چې نبی علیه السلام ورته بیان کړه، ده به بیانوه. د الله تعالی کلام چې د انسان د خلقت په باب کې راغلی، چې اول داسې 40 شپې دا وي، بیا دا وي لکه 40 شپې مني وي، بیا وینه وي، بیا غوښه شي، بیا اډوکه شي، دا سلسله ذکر. دوی ویل سبحان الله احسن الخالقین. نبی علیه السلام ورته ویل دغه هم ولیکه، دغه هم نازل ده. د ده په ژبه الله جاري کړه چې نبی علیه السلام ورته ویل دغه هم ولیکه، دی بیرته مرتد شو. دا خو هغه د ما ول ویل، دی راته ویل چې ولیکه چې دغه هم نازل ده. نو دوی ویل زه هم قرآن جوړوی شم. الله اوس د دوی قباحت ذکر کوي. ومن ازلم، څوک لوی ظالم ده، ممن د هغه چا نه افترا علی الله کذبا، چې وتړي په خدای پاک پرې دروغ، او قال یا وی اوحی الی، چې ما ته وحی شوی ده، ولم یوحى الیه شیء، چې دته وحی نه وي شوی دي شي. ومن قال، او هغه څوک چې وی سأنزلو، چې زبم نازل کړم مثل ما انزل الله، په مثل دغه څه چې الله نازل کړي دي، خو ما هم داسې ویلې، الله تعالی بیا دغه څه نازل کړه. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، که وینې ته ای نبی علیه السلام دغه ظالمان کافران په وخت ذوالقعدن کې د سختۍ د مرګ کې، اول ملائکه باسطو ایدیهم، چې ملائکو حال دا لاسونه ورغځولي د عذاب ملائکو، او ورته وی اخرجوا انفسکم، راوباسئ وځانونه، روحونه راوباسئ. اليوم تجزون عذاب الهون، نن به تاسو جزا درکول کیږي عذاب د سپکو، بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، په سبب د هغه چې تاسو تړل په خدای پاک پورې ناحقه خبرې، وکنتم عن آیاته تستكبرون، تاسو وایي د الله د آیاتونو چې تکبر مکوه. مخکې مو ویلې چې نیک انسان ته زیری یې چې راوځه الله درته په الله د رحم معامله در سره کوي، د رضا د رب ته، نو روح په خوشحالي راځي. او چا بل ته وي چې الله ډېر درته په غضب د په بدن کې وتښتي، نو الله وایي که ته هغه حال د دوی ووینې، نو د دوی سخت رسواناک حال به ووینې. او چې مړ شي، په دنیا کې په مال نازېدو، په دنیا کې په سړیو نازېدو، په قیامت کې تکې تنها د خدای پاک حضور ته ځي. رب کریم به ورته وي ولقد جئتمونا فرادا، په تحقیق سره راغلی تاسې موږ ته یوازې د حساب دپاره، کما خلقناکم اول مرتين، لکه اول چې ما یوازې پیدا کړی وی د خپل پلار او مور نه په دنیا کې دغسې خیر راغلی، یا لکه اول مې چې لوڅ لغړ ناسنته پیدا کړی وی د مور نه، د قبر نه چې راپورته کېږي هم دغسې به وي. وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، او تاسو پرېښودل په دنیا کې هغه شیان چې ما درکړي وو تاسو ته
شاته مو پرېښو هغه مو ولې نه دي در سره راوړي تاسو خو په مال نازېدئ بل طرف ته تاسې بوتان د خدای پاک سره شریک بلل چې په قیامت کې به دوی د موږ شفاعت کوي لیقربنا الی الله زلفا زه خو اوس هغه بوتان هم نه در سره وینم مالم پاتې شو ګوښی راغلی وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم نه وینو موږ د تاسې سره شفاعت کوونکي د تاسې هغه شفاعت کوونکي چې تاسې ګمان کوو د دې چې انهم فیکم شرکا چې دوی په عبادت تاسې کې شریک دي د الله تعالی سره لقد تقطع بینکم په تحقیق سره جداوالی راغلی په مابین د تاسې کې وضل عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شوي دي د تاسې نه هغه څه چې تاسې به یې ګمان کوو چې دا د موږ شفاعت کوونکي دي دنیایي تعلقات چې د خدای د دین په خاطر نه دا به ټول په ورځ قیامت کې ختمیږي ټول دوستان بل ځای کې قرآن عظیم شان راځي چې یو د بل به دښمنان وي بیزاره به یو د بل نه الا المتقون چې کوم پرهیزګار دي یغو چې د خدای د دین په خاطر یو د بل سره ملګرتیا او په قیامت کې به یو د بل دپاره شفاعتونه هم کوي هغه خو نه ختمیږي دا نور ټولو هر څه سره ختم ان الله فالق الحب ونوا الله بېشکه هغه ذات ده چې څیرونکی د دانې ده په ایستلو د ډکې سره ونوا او څیرونکی د زړې ده په ایستلو د نیالګي سره ګورې د غنم دانه هم داسې چاک لري په مابین کې د خرما زړی هم داسې چاک لري په مابین کې وچه دانه ده د مړي حیثیت ده وچ زړی د خرما ده د مړي حیثیت ده دغه ورسره وچې وي د مابین یې ډکه دانم غنم دانه راشنه شي هلته نیالګی راشین شي یخرج الحیه راباسي ژوندی لکه دا شین بوټی من المیت د مړي نه هغه وچ تخم و مخرج المیت او یستونکی د مړي د من الحیه د ژوندي نه د دغه شنه بوټي په سر بیا وږی شین شي بیا په وږه کې بیرته غنم دانې هغه بیا وچې کلکې شي بیا بیرته لکه مړی د ژوندي نه پیدا شي ذالکم الله دا د دغه قدرت چښتن چې د زړې نه نیالګی شنه کوي د دانې نه بوټی غنم شنه کوي جوار او وربشې وریجې شنې کوي د مړي نه ژوندی د ژوندي نه مړي دغه د دغو صفاتو چښتن الله ده ذالکم الله د دغه قدرت چښتن چې خالق ده او مخرج د محیی من الممیت او د ممیت من المحیی ده من الحیده دغه الله ده فانا تؤفکون نو چیرې ګرځول شوي تاسې د عبادت دنه د نور چا عبادت کوئ بل قدرت دلیل فالق الاصباح چونکی د رڼا ده ټوله شپه ټوله دنیا توره تیاری بیا لکه په من چې وچې وي سپینه رڼا پکې پیدا شي تیاره پسې اخلي او رڼا راځي او ټوله ورځ بیا رڼا شي وجعل اللیل سکنا او الله تعالی ګرځولې ده شپه ځای د آرام و اصل خدای پاک دغه دپاره پیدا ده او والشمس والقمر حسبانا او الله ګرځولي د لمر او سپوږمۍ نښې د حساب د اوقاتو ذلک تقدیر العزیز الحکیم دغه اندازه کول د هغه ذات دی چې ډیر غالب او ډیر حکیم ذات ده لمر او سپوږمۍ سبب د حساب خدای پاک ګرځولي دي د اوقات هغه د اوس دغه میاشت تقریبا نن شپږ که اوویشتم ده بیا به بله ورځ روژه په خیر رابریږي که دغه لمر او سپوږمۍ نظام نه وای موږ به په دغه باندې نه پوهېدو شپه او ورځ د لمر د حرکاتو نه پیدا کیږي او دا غټتوب او کنکیتوب د میاشتې نه بیا حساب د میاشتو معلومیږي شپه او ورځ خو دواړه کې ګرځي خو لیکن د لمر او د حرکت نه شپه او ورځ پیدا کیږي د سپوږمۍ نه حساب معلومیږي 1500 ته ورسېده بیرته کنکۍ شوه 1300 ته ورسېده دا حساب بیا په سپوږمۍ معلومیږي وهو الذي خدای پاک هغه ذات ته جعل لكم النجوم چې پیدا کړي دي د تاسو لپاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو لارې پیدا کړئ په دغه وسیله د ستوري باندې فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچې او د دریابو کې د کشتیو سفر اوس هم په سمه د ستوري باندې وي دا مخکې خلکو د قافلو مزلونه اوس هم کوچیان چې ځي دا د ستوره دا د سهیل ستوری ده او دا قطب ده او دا پلان ده تر موږ نه دی ډېر پکې ماهر دي په هغه لوري باندې مزلونه کوي قد فصلنا الآیات په تحقیق سره واضح بیان کړي دي موږ آیاتونه لقوم هغه قوم لره یعلمون چې علم لري
وهو الذي خدای پاک هغه ذات انشأکم من نفس واحده چې تاسو ټول پیدا کړی دی و انسان چې آدم علی نبینا علیه السلام ده فمستقر و مستودع شته بیا د تاسو لپاره یو ځای د قرار او یو ځای د امانت. دغه په تفسیر کې مختلف اقوال دي. ځای د قرار لکه د پلار ملا دا منی الته پکې جمع کیږي. مستودع امانت رحم د مور د پلار د ملا نه د بولو د لیارې نه منی نقل شي د مور رحم ته، خو الته خو د بقا دپاره نه وي. لکه امانت چې علوق راشي 9 میاشتې یا 10 میاشتې بعد بیرته بیا را پیدا کیږي. د هر انسان خدای پاک ځای د قرار ملا د پلار او مستودع د مور رحم یوه معنی دا ده. یا ځای د قرار مځکه د چې خدای پاک انسان پیدا کوي یو ځای کې زندگی ورکوي. مستودع امانت قبر، دا قبر ته چې ورکړي داسې نه ده چې دغه ابدي کور ده. دغه نه به بیرته الله تعالی راپورته کوي، بیا به یا جنت ته بیا یا جهنم ته. اصل ځایونه هغه دي. دا قبر د امانت ځای ده. قد فصلنا الآیات په تحقیق سره ښکاره بیان کړي دي موږ آیاتونه د قدرت او د توحید خپل، خو لقوم یفقهون هغه قوم ته چې پیږي هغه ګټه په اخلي، چې څوک نه پیږي نو انکار کوي. دا ټول دلایل د قدرت شروع دي. وهو الذي خدای پاک هغه ذات انزل من السماء ماء چې نازل کړي دی له طرفه د اسمان اوبو، بارانونه وریږي په اخرجنا به، بیا موږ رایستلی دي په دغه اوبو سره نبات کل شیء شینوالی د هر شي. فاخرجنا منه خاضرا، بیا موږ رایستلی دي د دغه شنو بوټي نه شین ډکی. نخرج منه چې موږ بیا راباسو د دغه شنې ډکې نه حبا متراکبا دانې یو په بل سپرې. وګه چې دا سر ته چې لاړ شو دا دانې یو په بل باندې داسې سپرې. ومن النخل او موږ راباسو د خرماونه من طلعها د بیخ د دی نه قنوان دانیه. موږ راباسو د وږي د خرمانه د جنس د خرمانه داسې خرما چې راوځي د پوخ نه طلعه هغه غوټۍ قنوان وښکالی دانیه چې نږدې وي موږ طرف ته د شنه کولو په لحاظ باندې. دغه خرما چې غوټه یې باس هغه شي بیا چې کله وښکالی ترشین شي چې دانه یې غټیږي راکوزیږي دغسې کوزو خواته بیا راوځړي. او وجنات موږ پیدا کړي دي دغه اوبو په برکت باندې باغونه من اعناب د انګورو و زیتون د زیتون و رومان د انار متشابها چې پران کې یو د بل سره متشابه دي و غیر متشابه او په خوندو کې نه دي سره متشابه، خوندونه بیا جدا جدا دي. انظروا الى ثمره اذا اثمر، اوس وګوره میوې د دغه هر یو بوټي ته چې کله میوه وکړي وینعه پختن ته بیا وګوره. اول ګل ده، د ګل په بیخ کې دومره کنکای شی راښکاره شي، دا بیا لویږي لویږي لویږي، مقدار د بعضې دومره وي د بعضې دومره وي، دا میوې کنکۍ بعضې دومره وي، مقدار پوره شي. د پوره مقدار نه بعد بیا د رنګ اړول شروع شي، د پختن طریقه شروع شي. نو الله قدرت ته وګوره، دغه یو اوبو نه انګور هم پیدا دي، زیتون هم دي، انار هم دي، خرماوي هم دي، غنم هم دي، هر شی دي. او بیا راشنه کیږي څنګه او پخیږي څنګه. ان فی ذلکم په دغه ټولو شیانو کې چې دا تیر شوله آیات دلایل د قدرت الله تعالی دی لقوم یؤمنون، هغه قوم لره چې ایمان لري تصدیق کوي، نو هغه په دغه پیږي چې دغه د موږ خالق ده، د موږ هم دغسې پیدا کوونکی ده او بیا د مځکې نه بیرته بوونکی ده. وجعلوا لله شرکاء الجن، او دغه بدبخت کافرانو مقرر کړي دي د الله تعالی دپاره شریکان د جنیاتو. د جنیاتو نه یا مراد ملائکې دي. دوی وی د ملائکو ته جن ویل کېږي، جن پټوالي ته ویل کېږي، خو په سترګو نه لیدل کېږي چې د ملائکې د الله لورانې دي او اولاد خو د پلار سره شریک وي، خو میندې شهزادګۍ د پیریانو دي. العیاذ بالله چې خدای پاک د پاچایانو د پاچا د پیریانو سره دوستي کړې ده، د هغه لورې کړې دي، هغه نه ملایکې لورانې ورکړې شوي دي. یا جنیات یې هغو سره شریک بولي.
په خدای کې په مخکې وختو کې اول خو جنیاتو په مځکه کې بیا الله پسې واخیسته د ملایکو په واسطه باندې خو د جاهلیت په دورو کې بیا داسې عقیدې پیدا شوې چې په دښته کې به سړی روان و شپه به فراغله بیا به یې په زوره نارې کړې یا سید الوادي ای د دغه دښتې چښتنه سرداره ما پناه د تا ده یو صحابي مبارک وی زه کشر وم د پلار سره وم ایمان مې نه و راوړی په دو خبرو نه وم خبر چې تلو یو ځای کې شپه را باندې راغله پسونه را سره دي پلار مې دغسې غږ وکړو الې ورغی وری وتښتوه پلار مې غږ وکړو یا سید الوادي لیوی وری را نه وتښتېدو وایي په زوره مې غږ غیبي واورېده یا سرح پرېږده ده وری را خوشه کړو منډې راولې بېرته رمې ته راغی نو دغه پیریان لیا دلاوره کړه اخر بعضې خلکو به نسبت خدایي ذاتې دی ته کوه او حال ده وخلقهم الله دا جنیات هم پیدا کړي دي مخلوق څنګه خالق شي شریک شي د خالق سره هغه ذات چې خالق ده د جن دی هغه مخلوق د جن د الله سره شریک ګرځولی ده وخرق له بنینا او دوی تړلی دي په خدای پاک پورې جوړ کړي دي د خپله ځانه الله تعالی ته زمن لکه یهود وایي چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ده نصارا وایي چې عیسی علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده و بنات المشرکین وایي چې ملایکې د خدای پاک لورانې دي بغیر علم دا ټولې خبرې بې علم دي سبحانه وتعالی عما یصفون پاکي د الله تعالی لره او ډیر لوی ده د هغه شیانو نه چې هغه دی ورته بیانوي او دا ډیر نامناسبه الفاظ دي چې خدای پاک ته نسبت اولادو د دغه کوي نبی علیه الصلاة والسلام یې چې الله تعالی وی د ما بنده د ما تکذیب کوي خدا مناسب نه ده چې د ما تکذیب وکړي د ما بنده ما ته کنځاوي کوي خدا خو مناسب نه ده چې دی ما ته کنځاوي کوي تکذیب څه ده زه وایم چې زه دوه واري دی را ژوندی کوم دی وایي څوک به ما ژوندی کړي مشرکان ټول دغه خبره ده د الله خبره تکذیب کوي چې څوک به یې ژوندی کړي او کنځاوي چې دي ما ته ښځه ثابتوي ما ته اولاد ثابتوي دا موږ او تاسې چې په کنځا بده منو خو نامناسب لفظ استعمالول چاته دا نامناسب لفظ ده چې د الله د شان سره مناسب نه ده تا نسبت ورته وکړو دغه ته ذاتي کنځا ویل کېږي اهانت ورته ویل کېږي بدیع السماوات والارض الله بین د نمونې پیدا کوونکی د اسمانو او د مځکې ده انا یکون له ولد نو څنګه به د ده دپاره پیدا شي زوی ولم تکن له صاحبة حال دا چې نشته د ده دپاره ښځه بل طرف ته وخلق کل شیء د ټول شی پیدا کړي دي الله نه سوا ټول شیان مخلوق دي مخلوق خالق سره یو شی نه دي او اولاد خو شریک وي د پلار سره د یوه جنس نه وي مجانست نشته وهو بكل شیء علیم الله تعالی په هر شي باندې عالم ذالکم دا چې د مخکې صفاتو چښتن ذکر شو چې سپیدې چې وي دانې چې وي بوټي راشنه کوي میوې راشنه پیدا کوي د دغه صفاتو چښتن الله د ربکم چې رب د تاسې ده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مګرم یو دی ده خالق کل شیء دی پیدا کوونکی د هر شي د فاعبدوه نو تاسې عبادت کوئ د دغه یو الله وهو على كل شيء وکیل او دغه خدای پاک په هر شي باندې ساتونکی ده کار جوړونکی ده لا تدرکه الابصار نشي احاطه کولی په الله باندې سترګې چې د الله ذات به تمامي هیڅوک وویني وهو يدرك الابصار او دغه الله تعالی ویني سترګې د خلکو وهو لطیف الخبیر د الله تعالی چې ده ډیر مهربان او خبیر ذات ده لا تدرکه الابصار د خدای پاک د لیدلو په باب کې چې الله تعالی د دل شته که نه د اهل سنت والجماعت متفقه فیصله دا ده چې په قیامت کې خو د الله تعالی دیدار شته د مؤمنینو دپاره په قرآن عظیم شان ثابت وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره احادیث صحیحه او ډیر احادیث په دغه باب کې راغلي صحابه مبارکینو پوښتنه کړې د نبی علیه السلام نه چې آیا موږ الله تعالی لیدی شو په قیامت کې دا معنی د دنیا په لیدلو یې قیاس کول په دنیا کې چې اوس زه کوز ناست وای دلته جګ نه وای ناست دا مخکې یو څو خلکو به زه لیدم د شا خلکو به نه لیدم چې ولاړ د مخکې سړی خلک به مخکې څوک ویني د شا به نه ویني نو دې خیال دا و چې د الله دپاره به یو جهت وي مکان به وي چې الله ویني یو لوري ته خوا د مخ خلک به ویني د شا خلک به نه ویني بیا لکه موږ چې په لیدلو ټمبټیل کوو زور کوو ورګورو ابل تر پښو لاندې کوو نو هلته به هم داسې تکلیفونه وي نبی علیه السلام ورته ویلې د دوی د پوهولو دپاره آیا
تاسې د 14 په شپه چې وریځ نه وي د سپوږمۍ په لیدلو کې شک کوئ د میاشتې په لیدلو کې وای نه آیا د ورځې په مخ چې اسمان شین وي د لمر په لیدلو کې شک کوئ نه د الله په لیدلو کې هم داسې شک نشته یوه معنا یې دا ده دومه معنا د لمر په لیدلو کې د سپوږمۍ په لیدلو کې پورې ویل شته یو بل ته ضرر شته چې لرې شي چې زه ور وګورم لرې شي چې زه ور وګورم نه د قیامت کې د الله په لیدلو کې هم داسې ضرر نشته لکه د لمر نسبت ټولې دنیا ته برابر ده دغسې د الله نسبت ټول مخلوق ته برابر ده ټول به ویني په دنیا کې د الله تعالی د لیدل بیا د اهل سنت و جماعت عقیده دا ده چې لیدل د الله تعالی په دنیا کې ممکن دي محال نه دي حضرت ابراهیم موسی علیه نبی السلام د الله د دیدار سوال کوي د محال شي سوال حرام ده نبی حرام نه کوي ممکن ده خو واقع ده که نه ده نو د نبی علیه السلام د شان نه بغیر په نور مخلوق کې اتفاق ده د اهل سنت والجماعت چې بل چا په دنیا کې د الله دیدار نه ده کړی ممکن ده خو واقع نه ده د عامه خلکو دپاره ولې حضرت سیدنا امام مالک رحمه الله ویي ځکه چې دا د دنیا سترګې پانی دي زموږ ژوند څو شپې بعد به ختمې نه به وي ذات الله باقي ده په دا پانی سترګو کې دومره طاقت نشته چې باقي ذات وویني او چې کله سړی جنت ته لاړ شي بیا هلته اعلان وشي مرګ هلته لکه پاس د دیوال په سر باندې د پسه په شکل ودرول شي جنتیانو ته مو دا پیژنئ او مرګ ده جهنمیانو ته مو دا پیژنئ او مرګ ده مرګ ته مرګ راشي الله لیکي او اعلان وشي خلود لا موت همیش زندگی د ذاتی موت نشته نو انسانان هم باقی شي ذات الله هم باقی ده نو دیدار استعداد کې پیدا شي بیا د خدای پاک دیدار کی په نور مخلوق کې اتفاق ده صرف د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې اختلاف شته چې آیا پیغمبر علیه السلام الله تعالی یې لیدلی ده که نه ده لیدلی په دغه کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها او بعض نور صحابه وی چې نه دی لیدلی یو دلیل دغه ښیي لا تدرکه الابصار او بل طرف ته ابن عباس رضی الله عنه کعب الاحبار حسن بصری او نور ډیر ائمه ابي وی چې لیدلی ده د امام احمد صاحب نه به چې چا پوښتنه وکړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی لیدلی ده به ویل رآه 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 ویلې به چې سا به یې ودرېده حضرت حسن بصری په قسم وی چې په دغو سترګو یې لیدلی دا د سر په سترګو یې لیدلی حضرت ابن عباس نه دوه خله قوله راغلي یا په دغو سترګو لیدلی یا د ده په زړه کې سترګې وې لکه د معراج په شپه چې اپریشن کوي حضرت جبرائیل علیه السلام چې د ده زړه راویست نو یې قلب وکیع فیه عینان تبصران وفیه اذنان یسمعان داسې زړه ده مضبوط چې سترګې دې پکې لیدل پکوي نبی علیه السلام به ظاهري سترګې مبارکې پټې وي ویده به و حضرت ابن مسعود رضی الله عنه وی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معراج لیلة الجن په شپه زه ورسره بوتلم بیا خط وایست چې دلته به درېږي ما پسې به نه راځې مخلوقات به راوینې تا ته به راځي خو تا ته درتلی نه شي دا خط نه در تېرېدی نه شي نبی علیه السلام لاړ هلته کندې ته پیریان به قسمه قسم مخلوق راتلو بیا به ورتلو هلته سپې د چاود وخت نږدې شو چې دی راغی نور مخلوق بیا پیریان رانغله نو نبی علیه السلام ویلې چې ما نن شپه خوب نه ده کړی د خپل ورون مبارک ورته کېښی پیغمبر علیه السلام سر مبارک په کېښی ویده شو بیا مې وای نوراني مخکې به یو تور مخلوق راتلو کانهم زت چې مخ خو شای نه لیده کېده دلته یو نوراني مخلوق راغی او کېناسته بیا ایو بل ته وی چې د دغه عجب مثال ده او ورته خو ویده ده وایي سترګې پټې دي خو زړه بیدار ده بیا مثال ذکر کوي سید بنادارن یو چفتن ده یو کور یې جوړ کړی په دغه کور کې میلمستیا تیاره کړې بیا یې داعي لګلی ده چې خلک راوبله دغه میلمستیا ته که چا دې داعي ومنل کور ته به داخل شي هغه سترخان باندې کینې میلمستیا وخوري د کور چښتن هم تر خوشحاله شي که چا د داعي ونه منل کور ته ورنغی نو خوراک به د کور وکړي بل د کور چښتن به تر خفه وي بیا عذاب ورکوي بیا ویل تفسیر ورته وکړي تاویل دا څه معنا بیا بل ورته خویده ده وایي سترګې مبارکې پټې دي زړه بیدار ده نو بیا بیان کوي سید نه چښتن نه مراد الله تعالی ده
الله تعالی کور تیار کړی اسلام ده. موږ ته وی ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، دا کور ته داخل شه. په دغه اسلام کې د نننۍ میلمستیا ځای جنت ده، نزولا من غفور رحیم. داعی پیغمبر علیه السلام لیږلی چې خلک دین ته رابوله چې اسلام کې داخل شي، د مای میلمستیا نه خوراک وکړي. نو که چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنل، ایمان یې په راوړ، اسلام قبول کو، نو جنت ته به داخل شي، الله به هم ته راضي وي. که چا د داعی ونه منل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفر یې غوره کو، د جنت نه محروم، ځای به جهنم وي. اوس نبی علیه السلام چې راویښ شو، حضرت ابو هریره او ابن مسعود رضی الله عنه ته وی تا وپېژنده دا څوک و؟ ما خو دې خبرې واورېدې. دی ورته چې نه، وایي دا ملایکې وي. زه یې پوه کولم. اوس ما مطلب دا ده د زړه کې هم سترګې موجودې وي، نو څوک یې چې د زړه په سترګو یې لیدلی، څوک یې چې د سر په سترګو. کعب الاحبار چې د یهودو یو ښه عالم و، په ایمان مشرف شو. حضرت ابن عباس رضی الله عنه په مینا کې د هغه نه پوښتنه کوي په عرفات کې چې الله تعالی نبی علیه السلام لیدلی. هغه په زوره غږ وکړه چې دا غرو کې اوازه زانګه جګه شوه. دا دا د څه نادره خبر وکړه. حضرت ابن عباس رضی الله عنه زه د خاندان د نبوت یم. څه معنی؟ زه د علم چښتن یم، نامناسبې پوښتنې نه کم. زه د استعداد خاوند یم، د خپل ځان د سویې نه پورته پوښتنې نه کم. حضرت کعب الاحبار ورته چې او الله تقسیم کړی، خپل خبرې دوه وارې د موسی علیه السلام سره بذات کړي دي، نبی علیه السلام ته یې دوه وارې دیدار ورکړی. ولقد رآه نظرة اخرى چې موږ تاسې سورت نجم او دا نور سورتونه چې ویو، نو په هغه کې اختلاف د نبی علیه السلام په شان کې شته چې لیدلی ده او که نه دی لیدلی، د زړه په سترګو یې لیدلی که د سر په سترګو یې لیدلی. خو د عامو انسانانو دپاره د لیدل د الله تعالی په دنیا کې د دې استعداد کمزوری ده، موږ یې نشو لیدی. کنی بذات خود ممکن ده، خو یو لیدل دی، یو مشاهده ده. په دغه کې فرق ده. مشاهده ده لکه علم د الله داسې شي لکه په سترګو یې چې وینې، لکه هغه انواراتو کشف شروع شي. هغه خو کېږي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، چې دغه ته کشف مشاهده ویل کېږي. دا حالات خو خدای پاک اولیاء خپلو ته هم ثابتوي. لا تدرکه الابصار، بل جواب چې دا څوک چې د الله دیدار شته، خو په آیات کې خو نه په د ادراک راغلی ده، د دیدار خو نه ده راغلی. ادراک احاطې تامې ته ویل کېږي. دا پیاله ده، سړي عامه احاطه پر راتلی شي چې دا د ښیښې نه جوړه شوې ده، دومره یې غټوالی ده، دومره یې مدور جسم ده، دومره یې د هغه پیالې غټوالی ده، هر څه شي باندې علم راتلی شي. د رب کریم دیدار شته، خو د ده په کنه باندې علم نشته، په حقیقت باندې ادراک د چا نشته، احاطه نشته. لکه حضرت موسی علیه نبی علیه السلام او د ده ملګري چې هجرت کوي، د سهار نه چې فرعونیان پسې ورنږدې شو، انا لمدرکون ویایي، انا لمبصرون نه لمدرکون. و خو یې لیده، خو موږ باندې به اوس احاطه وکړي، موږ به ټول غرق کړي. دی ورته چې نه، الله تعالی د موږ سره ملګری ده. قد جاءکم بصائر من ربکم، په تحقیق سره راغلي دي تاسې ته واضح دلایل له طرف د رب د تاسې نه. فمن ابصره، چا چې ولیده دغه دلایل، ایمان یې په راوړ، فلنفسه ګټه یې د خپل ځان ته. ومن عمیه، څوک چې ړوند شو د حق د لیدلو نه، فعلیها ضرر یې په ده باندې ده. وما انا علیکم بحفیظ، ورته ووایه چې زه په تاسې څه ساتونکی نه یم، په ما باندې صرف دغه تبلیغ د بیان د ما خپله ذمه به درته فارغه کړه. وکذلک همدارنګه نصرف الآیات، قسمه قسم بیانوو موږ آیاتونه چې خلک پوه شي، د قدرت د الله نه عبرت واخلي. ولیقولو درسته، او لپاره د دې چې ووایي دا کفار عاقبت یې دا شي چې ووایي چې تا خو دا زده کړي دي، لوستلي دي، د بل چا نه دې زده کړي. په مکه معظمه کې دوه نصراني غلامان موجود وو. نبی علیه السلام به کله کله د دوی سره کېناستو، د مخکینۍ دینو پوښتنه به یې تر کړه. چې کله د ایمان دعوت شروع کړه نبی علیه السلام خلکو ته، د قرآن بیان یې ورته شروع کړه، دی به ویله چې دا خو د هغه نه خبرې زده کړي دي، اوس یې موږ ته بیانوي. بل ځای کې راځي هغه عجم دی، قرآن عربي، چا دی نسبت ورته کړي، دا څومره بې عقلان دي، دی عرب دی او کنکۍ صورت نشي جوړولی.
او جبر او هغه بل چې غلامان دي د نصراو هغه بیا څنګه په عربي قادر دي چې هغه جوړ کړي. ولنبینه لقوم یعلمون. او د دې دپاره موږ نازل کړی چې واضح بیان کو دغه قرآن لپاره دغه قوم چې هغه پوهېږي علم لري. اتبع ما اوحی الیک، ته پیروي کوه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حکم چې وحی شوی د تا ته من ربک له جانب د رب د تا نه. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مګر یو دی ده. واعرض عن المشرکین، مخ وګرځوه د مشرکینو نه، په خبرو یې پروا مه لره چې څه غږېږي دی دې غږېږي. ولو شاء الله، که الله اراده وای د دوی د نه شرک، ما اشرکو دوی به شرک نه و کړی. وما جعلناک علیهم حفیظا، نه یې ګرځولی موږ ته په دوی باندې ساتونکی څارونکی د اعمالو. وما انت علیهم بوکیل، او نه یې ته په دوی باندې کتونکی چې مجبور یې کې په زور ایمان پر راوړې. بعضې مسلمانانو به په جذبات کې چې راغله بتانو ته کنځاوې کولې. بیا وایي بعضې راغله نبي علیه السلام ته ویې که د خپلو شاګردان در ګرځوې در ویې ګرځوه که نه موږ به بیا د تا خدای ته کنځاوې کوو. دغه یو غټه د عبرت خبره ده. دا موږ خلک ناپوهیان نه یي د بل لیډر ته کنځا وکړي، هغه دستي د لیډر ته کنځا وکړي. د بل پلار ته کنځا وکړي، هغه د ده پلار ته کنځا وکړي. د بل مور ته کنځا وکړي، هغه د ده مور ته. نبي علیه السلام کبایر ګناه بیانول، یو د کبایرو نه دا بیان کړ چې خپل مور او پلار ته څوک کنځا وکړي. صحابه ورته ویل داسې بیا عقل بم وي چې خپل مور او پلار ته کنځا کوي. وایي صحابه په دغه څه خبرو چې وروسته دغسې بیا عقلان را روان دي چې خپل مور او پلار ته به کنځاوې هم کوي، ویي به یم. خو په یغه وخت کې کافرانو مور او پلار ته کنځاوې نه کولې. نو د یغه وخت جواب یې ورکړو، او ته چې د بل مور ته کنځا وکړي، هغه د تا مور ته کنځا کوي، دا د خپلې مور د سپکاوي سبب څوک شو؟ خو زوی شه دا په خپله لکه ده چې کنځا ورته کړي. نو سبب د سپکاوي د خپلو مور او پلار مه جوړېږئ. دلته دا ده چې سبب د سپکاوي د الله تعالی مه جوړېږئ. هغه خو جاهل ده. ته چې د ده خدای ته کنځا کوي بت ته، هغه د تا خدای ته کنځا کوي الله تعالی ته. دا عام قانون دا ده چې موږ باید د خولې سره لکه مخکې مو چې ویلو چې ټول قوم باندې د سړی نه لګېږي، د چا په لیډر او په دغه دی نه لګېږي. دا بعضې خلک بیا عقلان چې اوس د ده مشر خو پلانکی ده، امید ده او جاهل ده او فاسق ده، د ما مشر خو ملا ده، نو ملا ته څنګه کنځا کوي؟ خو تا سره چې د ملا څومره قدر ده، د هغه سره د هغه خیالي دغومره قدر ده. د هر چا هغه خپل مینه او د تعلق ده د هغه چا سره. دلته یو بل خبر هم راغله، وایي سپکاوی د کفارو د خدایانو، خو دغه ته هم سب ویلی کېږي، دا خو عین عبادت ده. سپکاوی د بتانو خو عین عبادت ده، لیکن چې عبادت شرطه مفضي کېږي، عبادت په هم نه کېږي. دغه شر شو چې هغه به د تا د خدای پاک العیاذ بالله د دغه بېعزتي کوي. وایي عبادت چې شرطه مفضي کېږي، ده چې عبادت په نه کوي، د هغه نه به هم ځان ساتي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، کنځل مه کوئ ای مؤمنانو تاسې هغه خدایانو ته چې دوی عبادت کوي بغیر د الله نه. ولې که تاسې د دوی بتانو ته کنځا کوئ، فیسب الله عدوا، بیا به دغه بدبختان کنځاوې کوي الله تعالی ته په ناحقه سره، بغیر علم، د جهالت د وجې نه، د دغه وجې نه چې دوی علم نه لري. کذالک، لکه د بتانو عبادت چې دوی ته ښایسته ده ځکه سر په ماتوي. کذالک زین لکل امت، دغه شان موږ ښایسته کړي دي هر امت ته عملهم، عمل د دوی. ثم الی ربهم مرجعهم، بیا بیرته رب د دوی ته ځای ورتګ د دوی ده. فینبئهم، الله تعالی به دوی ته خبر ورکړي بما کانوا یعملون، په هغه څه چې دوی عمل کوه. کله به حضرت پیغمبر علیه السلام ته چې خود ساخته معجزې بیان کړي چې موږ ته دا معجزه راکړه، راوښیه، بیا به تا ومنو، بیا به په قسم ورته ویلې چې موږ به ایمان راوړو. الله تعالی وی چې نه، ته داسې ورته وایه چې معجزې د ما کار نه ده، دا خو د الله تعالی کار ده. او بل طرف ته عاقبت نه دی نه دی خبر، خو مخکې خلکو هم دغسې خود ساخته معجزې وغوښتې، صالح علیه السلام نه یې وغوښته، بیا یې وروسته ایمان نه راوړي. حتی د نبي علیه صلات وسلام نه یې ګوره معجزه ونه غوښته چې هلته به دې ومنو چې دا د اسمان سپوږمۍ ته اشاره وکړي چې په منځ دوه ځایه شي. د خیال دا و چې جادو په مځکه کې خو اثر کوي، په اسمان خو یې نه کوي. هغه یې وروښوم، بیا ایمان را نه وړ. چا په لاس کې شګې پټې نیولې دي، نبي علیه صلات وسلام ته ویې که دغه دې راوښو چې ما په لاس کې چی دي، زه به ایمان راوړم.
هغه ورته دا در وښیم که دغه چا تا په لاس کې کوم شی دی د ما نبوت باندې اقرار وکړه بیا به مې ومنې که نه نادر خو دغه ځای ده ده ویلې او هغه شګو درې سره اقرار وکړه چې دا د خدای پاک حق پیغمبر ده خو بیا هم نه منه وایي دا جادو ده چې مخکې موږ ویلې چې د چا مبدا د فیض زویل د صفت معدل وي یخ ته بیا څوک هدایت نشي کړی و اقسمو دوی قسمونه خوري بالله په خدای پاک باندې جهد ایمانهم په سختو قسمو سره لئن جاءتهم آیة که چیرې هم راغی دوی ته یوه معجزه چې هغه دی غواړي داسې معجزه راغله لیؤمنن بها دوی به خامخا قسم راوړي ایمان راوړي په دغه معجزه باندې یا په نبي علیه السلام باندې قلت ورته ویه انما الآیات عند الله معجزې د الله په اختیار کې دي زه نه یم په قادر وما یشعرکم تاسو څه خبر کړی ای مسلمانانو خو به هم خواهش و چې هغه معجزه ښکاره چې دی ایمان راوړي تاسو څه خبر کړی ای مؤمنانو انها اذا جاءت چې دغه معجزه چې کله رام شي لا یؤمنون دی ایمان راوړي مقلب القلوب الله تعالی دا چې ربي کریم د چا زړه په کوم طرف اړی ځکه به نبی علیه السلام دا دعا ډیره کړه اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک موږ ته تنبیه ده د نبي د زړه نه اوري اخو معصوم ده خو امتیانو کې اوښتل شته خدای ته دا دعا ډیره کوي چې خدای زړه مې ثابت کړي په ایمان باندې وای مانړی اهدنا الصراط المستقیم چې روزانه ویم دغه مطلب ده خدای په دغه صراط مستقیم ثابت کړي که موږ لږ غافل شو ځان ته نسبت وکړو چې بس زه یم خدای نه خسته الله ناراضه شو بیا به دا نعمت نه وي بیا به رواني په بل لوري باندې ونقلب افئدتهم موږ اړو زړونه د دی د قبلولو د حق نه و ابصارهم سترګې د دی د لیدلو د حق نه نو ایمان نه راوړي کما لم یؤمنو به اول مره لکه څنګه چې ایمان نه راوړی په نورو معجزاتو اول وار اصل کې خبره خو د تسلیم ده چې معجزه ول د ایمان رانه وړ بیا نو چې په خپله فرمایشي غواړي بیا هم نه راوړي چې اول رانه وړ اول تر دغه ټولو نه غټه خبر چې دی چې قرآن عظیم شان غوندې معجزه نبي علیه السلام ورته ښکاره کړه چې ټوله دنیا د مقابلې نه عاجزه ده د ایمان رانه وړ چې دومره عظیمه معجزه د صفا غونډۍ سره زر کول دا خو د کائناتو نه جز ده ډېرو غرو کې زر موجود دي دا خو څه محاله خبر نه ده هغه چې بیا ویني بیا به کله ایمان راوړي ونظرهم فی طغیانهم موږ پرېږدو دوی په ګمراهي د دوی کې یعمهون حال دا چې دوی متحیر و متردد دي خپل حال خیر نه ورته معلومیږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب.